عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحمات بأولادهن لولا يعصين أزواجهن دخلن الجنة. حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل هغه خویندې چې د حمل او پیدایش تکلیف برداشت کوي او په خپلو بچو باندې مهرباني کوي که د خاوند ناشکري ونه کړي نو الله رب العزت به دوی جنت کې داخلي کړي. د حمل او پیدایش د مشقت برداشت کوونکې په خپلو بچو باندې مهرباني کوونکې که د خاوند نافرماني ونه کړي نو په جنت کې به داخلي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د جنتي ښځو څو اهم صفات بیان شوي دي چې په هغو صفاتو کې یو صفت د حمل د حالت پریشانی هم ده. دا پریشانی برداشت کول ډیره د ثواب خبره ده، خو د نوي تهذیب ښځې د یو او دوو ځلو نه زیات د حمل مشقتونو برداشت کولو ته تیارې نه دي. دا د غربیانو د لعنت اثر دی. هغه ښځه او هغه خور الله او رسول ته خوښه ده چې د هغې په وجه امت زیاتیږي. د دې وجې نه محمد رسول الله حکم ورکړی داسې ښځو سره واده وکړئ چې زیات بچي راوړي. ظاهره خبره ده چې څوک د حمل د بچو د پریشانی او د بچو د تربیت نه تښتي د هغوی نه به اولاد څنګه ډیر شي. د اولاد په پرورش کې، د اولاد په تربیت کې، د اولاد په روزنه کې د نرمی او محبت دا مطلب دی چې بچی خصوصا چې کله ژاړي او ضد کوي نو د ستغو او سپورو او وهلو او ټکولو نه مور کار نه اخلي. په مینه او محبت دې پوه کړي چې کله په مینه او محبت باندې کار ونشي نو بیا د معمولی ستغو او سپورو او وهلو او ټکولو نه هم کار واخلي. هر وخت په وهلو ټکولو او ستغو ستورو باندې ماشوم بې حسه ضعیف القلب او ضدي کیږي. نه مورې خپل ماشوم په مینه او محبت باندې وروزه تر څو الله رب العزت تا جنتي کړي. همدارنګه امام بخاري رحمه الله په کتاب ادب المفرد کې د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې یوه ښځه ما ته راغله، دوه وړې وړې لورګانې ورسره وې. نو هغې مانه د خوراک سوال وکړ، څه شی د خوراک لپاره وغوښتل. د یوې کجورې نه علاوه بل څه ما ونه موندل. ما هغه یوه کجوره راوړه او دې ښځې ته مې ورکړه. هغې ښځې هغه خرما